دا ژوند زمونږ تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې دا ولې په بلو بلو لاړو د اسلافو د مسلکه نو دا ځکه مونږ ځمکه کې خښېږو خلک اوسي په اسمان خیري شي که هر څومره په دعا یادو ځان اول حاجت رواو اوس محتاج یو د جهان د خاورو د خزلو شان پراته یو په ډیران نو تیریږي په دنیا مو زندگی په غم لړلې چې دا ولې حکمت د دین حصه وه مونږ وګڼله سپکه نو دا ځکه سینې لکه کړهي دي پکې زړونه مو کباب کاسې مو مړاوې سترګې پکې اوښکې مو شراب غذا مو د ناقصه صحتونه مو خراب ژوندي به معلومیږو خو په مړو کې یو حساب کورونه زمونږ څه دي چې غوجلې دي غوجلې چې دا ولې ګڼلي مو سپېڅلي روایات لکه کونجکه نو دا ځکه تر اوسه پوهه نه یو د ژوندون په سود او زیان تیاره کوهي کې اوسو ناخبره چینده خان تاریخ راته په پاڼه پاڼه وایي فاتحان چې ځان ته فکر وکړو شکست خورو په هر میدان محکوم د داسې قوم یو چې خوراک خوري په ناولې چې دا ولې زمونږ هره خبره نه غوسیږي بې ټوپکه نو دا ځکه په خدای او په رسول باندې ایمان لرو محکم منځونو په نفلونو یو د شپې ورځې اړم رکات به پکې پاتې رانه نشي په قسم په حج او په روژه یو له یو بله مقدم خو بیا هم د غم شپې مو په ښادۍ نشوې بدلې چې دا ولې د ژوند په هر ډګر کې ورور له وروره کوي کرکه نو دا ځکه باران که یو رحمت دی خو په مونږ شي زحمت بهر چې څنګ وریږي داسې وي د ننه چت د ورږو د منګوڼو دی په مونږ حکومت د ماشو وزارت دی د مچانو صدارت تر اوسه مو د ژوند څه اساني نه ده لیدلې چې دا ولې چې مشر شي په مونږ ترېنه جوړه شي لټکه نو دا ځکه په کلو کې زمونږ دي په سوونو پوډریان صدا سې پکې شته دی د پوډرو تاجران په مرسته یې سرګرم وي د کلو مشران د قوم په بربادۍ کې آبادي ګوري د ځان نو څوک نشته د تپوس چې آخر ولې داسې ولې چې دا ولې هر یو په خپله غل دی بل ته څنګ ووایي مکه نو دا ځکه